أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 95 باندې الیکټریک کرنٹ چې دی دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. الیکټریک کرنٹ د بجلی کرنٹ. دلته کې تاسو ګورئ وی have you ever noted that many toys have a switch when you turn on their switches they start moving and stop when you turn it off. وی تاسو چرته دا خبره نوٹ کړی ده، دا خبره په ذهن کې راوستې ده، صحیح ده، چې زیاتر کیلونی چې د ماشومانانو کمی کیلونی چې ماشومانان چې په لوي کوي، صحیح ده، هغه کې یو سوئچ لګیدلی، یو بټن پکې لګیدلی، صحیح ده. کله چې تاسو دغه بټن آن کوي، صحیح ده، دا بټنان تاسو پرس کا تاسو کله آن کوي نو دوی سو کې دا کیلونی دا حرکت شروع کی، او کله چې دغه سوئچ یا دغه بټن تاسو آف کوي، صحیح ده، نو دا کیلونی چې دی دوی سټاپ شي، ودرېږي، صحیح ده. why does it happen؟ نو دا ولې داسې کیږي؟ you know that electric cell or a battery is used in these toys. تاسو ته پته ده چې په دې کیلونو کې یو الیکټریک سیل چې دی، صحیح ده، هغه یا یو بیټری چې ده د بجلی یو سیل یا یو بیټری چې دا پکې استعمالیږي، صحیح ده. د سیل سپلایز انرژي فار دیر ورکینګ. نو دغه سیل چې دی، صحیح ده، کوم د الیکټریک سیل چې دی دا مهیا کوي توانایي چې دا کیلونه کار وکړي، صحیح ده. مطلب داسې یو کیلونه ده چې هغه یو ټوی کار دی یا یو ټوی بایک دی، صحیح ده، نو هغه په دغه بیټری باندې یا په دغه سیل باندې هغه څه کوي، هغه مووینګ کوي، هغه ګرځي، صحیح ده. کله چې تاسو دا آن کوي، داسې نورې کیلونیم کېدای شي مختلفې، هغه مختلف کارونه مطلب کوي په دې بټن آن کولو سره، او کله چې تاسو دا بند کوئ نو هغه خپل کار بند کړي. نو دا ځکه چې دغه سیل چې دی دا مهیا کوي توانایي د دې کار دپاره، دوی چې دا کیلونې چې کم عمل یا کم کار کوي نو د دې دپاره ورته دغه سیل دوی ته څه مهیا کوي؟ توانایي. An electric cell is shown in the figure. Its one end is positive and the other negative. دلته کې تاسو کو ګورئ نو په دې نقشه کې تاسو ته ښودلی دا یو سیل دی، صحیح ده. د دې یو سر ته تاسو ګورئ دلته کې دا پلس ساین ویستلی دا د دې هغه پازیټیو end دی او دا نیګیټیو دی، صحیح ده. The negative end has excess of electrons whereas there is a deficiency of electrons its positive end. Negative کم سایډ چې دی د دې سیل په هغې کې excess of electrons دي، د هغو سره سیوا الکتران دي. چېرته چې دا پازیټیو سر دی نو په دغه کې د الکترانو کمی، ډیفیشنسي پکې، ډیفیشنسي مطلب کمی، قلت، صحیح ده. when both ends are joined through a metal wire and a switch. کله چې دا دواړه سرونه منګه د دې دواړو دا کنیکشن منګ یو کو په یو داتی تار سره، د وسپنې یو تار راواخلو، یو سیم راواخلو، په هغې باندې منګه دا این او دا این، مطلب د دې نه یو دا تار چې دی دا کم میټل تار چې دی د دې یو این دلته کیدو او بل دلته کیدو، صحیح ده. نو داسې مطلب دا منګه یو ځای کو او په دې منځ کې ورته منګه ولګو یو سویچ، یو بټن، صحیح ده. The electrons start moving from the end with excessive electrons to the end with deficiency of electron. نو په کوم ځای کې چې excessive electrons دي مطلب سیوا electrons دي، صحیح ده، د دوی به حرکت شروع کې په دې تار کې، او چرته به راځي په کوم ځای کې چې د الکترانو ډیفیشنسي ده، په کوم ځای کې چې د الکترانو کمی دی، د الکترانو قلت دی. دلته کې مطلب دغه تار یو این تاسو د دې سیل د دیزي سره ټچ کو او بل سر تاسو راوړ هغه د دیزي سره ټچ کو، داسې، صحیح ده. نو د دیزي نه به دغه الکتران حرکت شروع کی او دیزي ته به راځي په کوم ځای کې چې د الکترانو کمی دی، دلته به ځان را رسوي، دیزي ته به راځي، صحیح ده. This flow of electrons or charge is called electric current. د الکترانو دا سفر یا دا بهیدل چې دی په دې تار کې، په دې تار کې چې دا الکترانز کله حرکت کوي او دې سر ته راځي، دلته ځان را رسوي، دې ته وایي دا فلو اف الکتران یا چارج چې دې ته موږ د بجلی کرنٹ وایو، دې ته موږ الیکټریک کرنٹ وایو، صحیح ده. اوس که دغه تار ته دلته کې په منځ کې موږ یو سویچ یا یو بټن ولګو نو دا د دې دا کنیکشن بیا موږ ختمولی هم شو او دا واپس هم کنیکټ کولی شو د دغه بټن یا د سویچ په مدد سره. که موږ یې بند کړو نو دغه
د الکترونو د فلو چې دا کم د الکترون ترانسفر چې دی د سرته چې کم الکترون په دې تار کې را روان نو هغه په منځ کې به دا کنکشن دا غو منقطع شي ختم بشي د دې بټن یا د سوئچ په وجه باندې نو د الکترون د فلو به سټاپ شي او کچری دغه بټن موږ واپس آن کړو د الکترون واپس فلو چې دا غبه روان شي نو دغه شانتي پټوي کې دا کم سوئچ چې لګیدل ناغم دا رولزي چې هغه ته کم دا سوئچ چې لګیدل نو وسلاندې کم دی پسې موږ نور وایو تاسو په بیا مزید پوه شئ صحیح ده نو دغه سوئچ چې موږ کله آن کو هغه خپل کار شروع کی ځکه چې دا هغه د الکترون هغه فلو چې دا هغه په تار کې روانه صحیح ده هغه ته انرژي ملاويږي نو هغه خپل حرکت چې دی هغه کوي او چې کله دغه سوئچ موږ آف کو نو د الکترون د فلو چې دا کرنٹ چې دا بند شي نو دغه ټوي چې دی هغه خپل هغه کار سټاپ کی صحیح ده دلته کې تاسو لاندې وګورئ flow of charge is known as an electric current د الکترونو د بهیدل چې دی په دې تار کې صحیح ده د ته موږ electric current د بجلی کرنٹ وایو a switch is used to control the flow of charge وس د دې flow of charge یا د کرنٹ د قابو کول د لپاره موږ په دې کې یو بټن یو سوئچ استعمالو صحیح ده بیا دلته کې لاندې وګورئ electric circuit and its components electric circuit د بجلی سرکټ and its components او د دې اجزا چې په دې کې څه ځای صحیح ده in our homes we turn on the switch to light a bulb په کورونو کې منګه څه کوو منګه بټن آن کو نو بلب خشي او to run a fan یا منګه مثال په تور د پنکی او بټن یا منګه آن کو نو فنکا روان شي the same switch is also used to turn them off او هم دغه بټن چې واپس په منګه آف کوو هم صحیح ده دغه سوئچ منګه استعمالو او دغه پنکا یا د بلب چې دا موږ په دې باندې آف کوو آن کویم دغه سیم سوئچ نه او آف کویم دغه قشته سوئچ نه صحیح ده مطلب دا دی چې د آن کولو د لپاره یو بټنی د آف کولو د لپاره جدا بټن نه یم د قشته بټنی په دغه باندې منګه آف کوو صحیح ده various electric circuits are made for this purpose نو د دې غرض د لپاره صحیح ده مختلف قسمه سرکټ چې دی هغه د بجلی چې دی هغه جوړیږي صحیح ده دلته کې تاسو ګورئ لاندې simple electric circuit یو ساده د بجلی سرکټ let us make a simple electric circuit راځي چې وای جوړ کو د بجلی یو ساده سرکټ صحیح ده activity 7.4 دا یو سرګرمی ده 7.4 پدې کې په 1 نمبر کې وای insert a torch bulb in a holder تاسو به لاول د سکارو کوي چې دا بیټری یو بلب ټارچ خو تاسو پیژنئ بیټری ته وای دا یو بلب پر واخلي او په یو هولډر کې باغه انسرټ کوي او بلګوي صحیح ده 2 نمبر کې connect bulb to a cell or battery through a switch with the help of metal wires as shown in figure او بیا به دغه بلب چې دی یا په سیل پورې یا په بیټری پورې به دا کنیکټ کړئ د یو تار په مدد سره د یو میټل تار په مدد سره د اوسپنې یو تار په مدد سره به دغه بلب چې تاسو دا د په سیل پورې دا کنیکټ کړئ یا په بیټری پورې به دا کنیکټ کړئ صحیح ده څنګه چې تاسو ته په دې نقشه کې ښودلی شوي دلته کې تاسو ګورئ دا یو نقشه ده بره دلته کې دا هم ده صحیح ده نو دا بلب ته صحیح ده په هولډر کې دا لګېدل دی د ټارچ هغه بلب ته نو دای بیا میټل وایرز راغستې دي صحیح ده او دای کنیکټ کړي دي د دې سیلونو سره صحیح ده نو دا د دې دا کم تار چې راغلی نو دا د دې بیټری کم نیگیټیو سایډ چې دی په هغې پورې دا ټچ شوی دی صحیح ده بیا دا یو چې دی دا په دې پازیټیو پورې ټچ شوی په دې منځ کې ورته لګولی سویچ نو دا سویچ ورته د څه دپاره لګولی چې کم د الکترون دا فلو چې ده صحیح ده دا الکترون به داسې فلو کوي دا بزي دا کرنٹ بزي دی بلب ته برسي دا بلب به آن کیږي ځکه چې تاسو ته ما لاول وي چې په کوم ځای کې چې د الکترون ډیفیشنسي ده نو د دې طرف نه به هغه سایډ ته الکترون زنده الکترون چې داسې را رواني چې کله دا بټن آني مطلب دا سرکټ زمونږ سره کلوز وي بس په تاسو کلوز او اوپن سرکټ چې دا به مو پیژنئ لکه دې کې راغلی نو دا بلب پخه کیږي خو که چېرې دا موږ آف کو دا سویچ موږ بند کو مطلب دا بټن موږ بند کو کنیکشن من ختم کو نو د الکترون فلو چې دا به سټاپ شي او دا بلب په زموږ سره چې دا بیا کار نه کوي دا به څه شي دا به مړ شي صحیح ده ها نو بیا اوس 3 نمبر کې سوی دا کار چې تاسو وایي کله وکئ دا کنیکشن یې ورکئ او په منځ کې ورته یو سویچ ولګوئ صحیح ده نو بیا به په 3 نمبر کې وایي ټرن د سویچ آن اینډ ابزرو د بلب اوس دغه سویچ چې دا آن کوي او د دې بلب مشاهده وکړئ ډز اټ سټارټس ګلوینګ وایي آیا دا بلب ښه شو صحیح ده نو لازمي خبره ده چې کله تاسو سیلونه دې کې کنیکټ کړي دي او میټل وایرز ورته لګولي دي او یو سویچ پکې لګولی او سویچ آن کو نو بلب پسې شي بلب په دې سره ګلوینګ شروع کړي هغه به ښه شي صحیح ده ها اوس 4 نمبر کې سوی ناو ټرن د سویچ آف اوس دا سویچ تاسو آف کړئ مطلب دا بټن
تاسو لګولې یا مطلب اسی سمپل یو سویچ وته لګولې دا بند کړئ and observe the bulb او وست د بلب مشاهده وکړئ why did it stop glowing وې دې دا رڼا ولې ختم کړه یا دا ولې مړ شو when the switch is turned on then why the bulb start glowing او کله چې دا سویچ آن نو دا ولې خکېدو کله چې دا آف شو نو دی ولې مړ شو کله چې دا آن نو دا سویچ نو دی ولې خکېدو bulb starts glowing because an electric current flows through it دی بلب خکېدل شروع کړ ځکه چې په دې کې د الیکټریک کرنٹ چې د هغه روانو په دې کې فلو کوله صحیح ده نو دی خکېدو electric current passes through the cell or battery bulb switch and wires as shown in the figure دا electric current چې د په دې وایرز کې داسې را رواني د دې بیټریانو کې داسې پاس شي بیا په دې وایر کې بیا په دې دا سویچ چې کله آني په دې کې پاس شي او بلب ته رسي نو دا electric current چې دا فلو داسې رواني دا electric current فلو کېږي نو دا بلب خکېږي چې کله موږ دلته سویچ آف کو نو دا فلو چې دا سټاپ شي صحیح ده ځکه چې کنیکشن دلته کې ختم شو نو بلب چې دی هغه مړ شي صحیح ده as shown in the figure څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ښودلی شوي they together provide a path for current to flow through دا ټول په شریکه باندې کرنټ ته یوه لار مهیا کوي مطلب دا د کرنټ لپاره یوه لار ده یو پات وی دی صحیح ده په دې کې کرنټ رواني په دې ټول هر څه کې او په سرکټ کې دا ټول هر څه رالو زموږ سره دا هغه کمپوننټس دي دا زموږ سره یو سرکټ دی صحیح ده اوس دلته کې وایي electric circuit is a path of flow of current د بجلی سرکټ څه شی دی دا د کرنټ لپاره د تلو یوه لاره ده مطلب چې کرنټ په دې کې څه کېږي فلو کوي مطلب بهیږي پکې صحیح ده رواني پکې وایي as you see in the figure that battery bulb and switch are connected through wires in an electric circuit څنګه چې تاسو په دې نقشه کې ولیدل چې بیټري بلب او سویچ چې دی دا کنیکټ شوي دي د تارونو په ذریعه باندې په یو الیکټریک سرکټ کې د بجلی په یو سرکټ کې بلب بیټري اور سیل اینڈ سویچ آر کارډ د کمپوننټس اف الیکټریک سرکټ بلب بیټري یا سیل صحیح ده او سویچ دا ټول چې دي دا کوم چې موږ دلته کې منشن کړو دا ټول چې دي د الیکټریک سرکټ د بجلی د سرکټ هغه جزونه دي دا هغه اجزا دي صحیح ده دا هغه شیزونه دي چې د ټول نه په شریکه باندې د بجلی د سرکټ جوړ شوی دی صحیح ده بیټري از ا سورس اف الیکټریک کرنٹ بیټري چې دا وای دا د الیکټریک کرنٹ یو سورس دی دا د الیکټریک کرنٹ یو ذریعہ ده صحیح ده د سویچ از یوز ټو کنټرول د فلو اف کرنٹ او سویچ څه کار کوي سویچ چې دی دا استعمالیږي چې دغه فلو اف کرنٹ چې دا په موږ قابو کو دا کرنٹ چې په دې تارونو کې رواني کنه د دې د قابو کول د پاره ورته موږ څه شی لګو موږ ورته پکې سویچ استعمالو بټن پکې استعمالو صحیح ده اینڈ ګلوینګ بلب او بلب چې دی دا چې کله کرنٹ فلو کېږي نو بلب څه کېږي بلب ورسره ښه کېږي نو په دې سویچ باندې موږ دا خبره کنټرول کوو چې یاره بلب موږ کله ښه کوو نو چې ښه شي او چې کله یې موږ مړ کوو نو دا مړ شي انډیکیټس دیټ کرنٹ از پاسینګ تھرو اټ او چې کله بلب ښه کېږي نو مطلب دا خبره د دې نه موږ ته معلومیږي دا خبره موږ ته انډیکیټ کوي دا خبره شو کوي دا خبره ښایي چې د بجلی کرنٹ چې دی هغه په دې سرکټ کې روان دی تاسو ته مې وویل که نه چې کله دلته سویچ آني الیکټریک کرنٹ چې دی هغه په فلو کوي او بلب په ښه کېږي چې کله تا دلته سویچ اپ کړو نو الیکټریک کرنٹ چې دی هغه فلو به سټاپ شي او بلب په مړ شي was they open and closed circuits open مطلب کولاو and closed او بند سرکټونه چې open circuit څه شی دی او closed circuit څه شی دی well you have learned that on turning the switch on the circuit becomes complete or closed تاسو دا خبره زده کړه چې کله موږ سویچ آن کو بټن موږ آن کو دا سرکټ چې دی پوره شي مکمل شي څنګه مکمل شي مطلب کرنٹ هغه لاره چې کموي صحیح ده نو دا ورته مکمل شي کمپلیټ شي چې ته دا دلته کې سویچ ته اپ کینو مطلب دا چې کرنٹ خو بیا په دې کې وتا هغه کم پاتوي چې دی په دې کې هغه ختم کو مطلب د دې دواړو کنیکشن په دې منځ کې لاست ختم شو بیا خو کرنٹ فلو نشي کولای کنه صحیح ده او چې کله دا سویچ آن نو د کرنٹ لاره پوره ده دی په فلو کوي صحیح ده ها due to which current starts flowing چې کله دغه لار دا بټن آنی نو د کرنٹ د بهیدو لپاره د لار چې دا پوره ده دا مکمل یا دا سرکټ کلوز دی نو کرنٹ په دغه وجه باندې چې دی هغه فلوینګ شروع کی خپل غتلل شروع کی سفر شروع کی ان ټرنینګ د سویچ اف خو چې کله موږ دغه بټن اف کو د سرکټ بیکمز انکمپلیټ نو د سرکټ بیا زموږ سره انکمپلیټ شي نامکمل شي او اوپن یا کولاو شي سو کرنٹ سټاپ نو کرنٹ بیا شي کرنٹ سټاپ شي سټاپس فلوینګ د کرنٹ دا بهیدل چې دا د سفر کول چې دا شي دا سټاپ شي ترو د سرکټ په دې سرکټ کې اټ از کارډ اوپن سرکټ نو دې ته بیا موږ وایو اوپن سرکټ صحیح ده کله چې دلته کې سویچ زمونږ آنو او کرنٹ فلو سٹارټ او بلب ګلوینګ کو نو دې ته موږ وایو کلوز سرکټ مطلب دا لاره چې دا دې ته مکمل موږ برابر کړی دی چې کرنٹ پکې فلو وکړي نو دا زموږ سره یو کلوز سرکټ دی او چې کله دلته کې دا سویچ آف کو صحیح ده نو کرنٹ لار چې دا هغه انکمپلیټ شوه دلته کې دا کنیکشن لاس کو ورته نو کرنٹ بیا فلو نشي کولی نو دې ته موږ بیا وایو
اوپن سرکټ. چې کله سویچ آنی نو کلوز سرکټ، او چې کله سویچ آفی نو اوپن سرکټ. صحیح ده؟ نو اټ از کالډ اوپن سرکټ. دې ته بیا موږ وایو اوپن سرکټ. او دا دلته تاسو په نقشه کې ښودلي چې دا یو کلوز سرکټ دی. دلته کې تاسو ګورئ دا مطلب سویچ چې دی زموږ سره آن دی، او دلته کې بیا دې کې تاسو ګورئ دا کنیکشن یې لاست کړی دی. صحیح ده؟ او سویچ زموږ سره آف دی، نو دا اوس اوپن سرکټ دی زموږ سره. صحیح ده؟ بیا دلته کې تاسو ګورئ a battery consists of more than one cell. اوس بیټری چې ده نو بیټری خو داسې څیز دی چې په دې کې بدن نه د یوې نه سیوا سیلونه لګېدلي، مطلب سیلونه پکې ډېر لګېدلي. او سیل خو تاسو پېژنئ سیل کم یو سیل چې هغې ته موږ سیل وایو بیا. صحیح ده؟ او بیټری کې دننه خو بیا ډېر سیلونه لګېدلي. ښه بیا if battery connections are reversed in a closed circuit will the bulb glow. وایي که چېرې د بیټری دا کنیکشن یې موږ ریورس کړو، دا څنګه چې موږ دلته کې لګولي. صحیح ده؟ دا موږ دې بل شانتي کړو، مطلب دا موږ ریورس کړو، دا هر څه موږ ریورس کړو. نو آیا کرنټ چې دا به فلو کوي؟ صحیح ده؟ نو د بیټری دا کنیکشن چې موږ ریورس کړو، صحیح ده؟ دا ستاسو نه یو تپوس کړی دی چې که چېرې د بیټری دا کنیکشن موږ ریورس کړو، واپس کړو، دا کمې کنیکشن چې موږ لګولي دي په دې نقشه کې تاسو ته ښکاري که نه، چې دا پازیټیو اینډ موږ دې طرف ته راولو، دا بل هم دغه شانتي کړو، او دا تار دغه شانتي لګېدلی. او دلته کې دا سویچ چې دی دا هم فرض کړه داسې دی چې دی بل طرف ته یې کوي. نو آیا دا کرنټ به بیا فلو کوي؟ نو بالکل به فلو کوي. ولې به فلو نه کوي؟ خو تا ولا صرف هغه ډایرکشن بدل کړو، طرف ته ولا چینج کړو. چې دا موږ ریورس کړو، مطلب دا ریورس مطلب دا دی چې دا هر څه چې تا په کم ډایرکشن کې تا فټ کړلی، دا سرکټ په کم ډایرکشن کې فټ کړلی، نو مطلب دا دی بل شانتي کا. صحیح ده؟ د دې دا پازیټیو اینډ چې دا دې طرف ته راوله، نو دې طرف ته نیګیټیو راغی. د دې دا پازیټیو اینډ ته دې طرف ته راوست، نو دې طرف ته نیګیټیو راغی. دا داسې پرتې دي، دا دې بل طرف ته شوې. صحیح ده؟ دلته کې دا سویچ دی چې دی خو که داسې دی او که داسې دی، خو دغه یو کار دی چې دا به یا اف کېږي یا به آن کېږي. دی به یا مطلب دغه سرکټ کلوز کېږي د په ذریعه باندې، یا به اوپن کېږي. صحیح ده؟ نو تا کرنټ له ډایرکشن چینج کو. اوس مثال په تور دلته کې موږ ته د کرنټ د ډایرکشن پته څنګه لګي چې دلته دا نیګیټیو اینډ داسې دي، نو مطلب دا دی چې کرنټ د دې سایډ نه روان دی، دې طرف ته داسې فلوینګ کوي او راځي د دې سره دا بلب ګلوینګ کوي. ځکه چې نیګیټیو اینډ دې سایډ ته دی، هلته کې ایکسیسیو الکترانز دي، سیوایي الکتران دي، نه به دې طرف ته راځي ځکه د ډیفیشنسي اف الکترانز دي. دلته کې الکترانو کمی دی، لازمه خبره ده چې الکتران هغه ځای ته ځي کوم ځای کې د الکترانو کمی، کوم ځای کې چې سیوایي نه هغه ځای چېرته ځي کوم ځای کې الکترانو کمی، نو دې طرف ته به راځي. د الکترانو کمی دلته کې دې سر ته دی، دا زموږ سره اوس داسې پروت دی دا سرکټ، نو الکتریک کرنټ به داسې راځي چې موږ یې ریورس کړو بیا به داسې راځي. صحیح ده؟ مطلب دا دی چې موږ دا هر څه ریورس کړو. صحیح ده؟ دې بل شانتي کړو، نو دا الکتریک کرنټ به بیا داسې راځي. نو خبره به حق کوي، خو موږ به صرف ډایرکشن چینج. صحیح ده؟ نو آی هوپ چې تاسو په دې یو څو څیزونو باندې به تاسو کلیر شوي یئ. صحیح ده؟ او د روانې ویډیو پورې تاسو فارم په الله د الله په امان. انشاءالله په روانې ویډیو کې بیا په پیج 97 باندې چې څوک بیا به وایو. صحیح ده؟